وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د امام نووي رحمه الله بدي مبارك كتاب كي منغا ویشتم نمبر حدیث تا رسیدلیو چه پاگی که باز خبری پاتی وی او اغا حدیث تا یو د نواس ابن سمعان رضی اللہ عنہ و دویم د وابصا ابن معبد رضی اللہ عنہ. د نواس ابن سمعان حدیثو چه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی البر حسن الخلق، نیکی خیستا اخلاقو تاوی، والإثم ما حاك في نفسك او گناہ اغستوی چستا پر نفس کی او پزلک شک پیدا کی، وکرهت ان يطلع عليه الناس او دا دی بدی شی چی سوک دا دین خبرش دا گناہ دا. امام مسلم دا حدیث راوڑے خدی بارکی پورا تفصیلی خبر شیو او دا دی صحابی مبارکیم هم دا دی سر دویم روایت راوڑے دی چاگم پا دقا موضوع کی دے خداگی بانی خبر پاتی شیو او اغا حدیث دا وابصا ابن معبد دے رضی اللہ عنہ باقی کی دا دی چی اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال زد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوال رالم نمات دوی جئت تسأل عن البر والإثم، تکسر آگلی دا نیکی او دا بدی پا بارکی تپوس کے. دی جملہ باندیم خبر شیوا چی دی کی د پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اغا فراست او خیارتوب اگر اخکار کی چی اگر پی پوشو چی دی مسئلی مبارکی تپوس کی. ناغو تی نعم او یا رسول اللہ زد نیکی او د بدی مبارکی تپوس کم چی نیکی ستوی او بدی ستوی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی استفتی قلبک، اخفل زرنا تپوسو کا. البر مطمئنت الیه النفس واطمئن الیه القلب، نیکی آغا ستوی چه نفس سر مطمئن شی و زرپ مطمئنی دا نیکی دا. والإثم ما حاک فی النفس وتردد فی الصدر، او گناہ آغا ستوی چه ستا پا نفس کی شک پیدا کئی پا سینکی دی تردد او تشویش پیدا کئی. وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتُوكَ اگر که خلق دل دیر فتوی در کئی و گناہ مدقہ دا حدیث صحیح حدیث دے. امام احمد ابن حنبل، امام دارمی و نورم راوڑے حدیث کی خبر دلتا ودری دلی و استفتی قلبک کتا استیادی پتنی چی یاد بیتا کنا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وابسطا وی تپوسو که دسنا دخپل زرنا، نیکی ستوی بدی ستوی یا رسول اللہ وی دخپل زرنا تپوسو که چی زردی پی مطمئنو او زردی پی خوشحالو نو دا سدا دا نیکی دا. که زردی دا تا شک پیدا کو پر نفس کی تردد را گئے مطمئن پی نوی نو دا سدا دا بدی دا. خدلتی او خبر یادا کئی اهم خبر ما ترشیو درس کی ویلمو چی دا قسم خبر بویلے کی گی آغا چاہتا چی آغا دا وابصا پشانی رضی اللہ عنہ، یو قوی مؤمن یو چت مؤمن آغا تا بویلے کی جرخ پزرنا تا پوسو کا. دا خبر عاما ندا دا آغا چا دا پارا دا چی زرون جوندی او منوری پا نور دا ایمان سرا اگوی تا دا ویلے کی جی تا پوس دا خبر زرنو کا. اس تا عام خلقو تاوی چی رزرنا تا پوسو کی چی زردی ستا مطمئنو آغا نیکی دا او چی زرکی تا شک پیدا کو آغا بدی دا خودی طولا قصہ گڑا وڑا کرا، طولا خبر دی گڑا وڑا کرا. اس دا آغا خلق چی آغا پا گناہونو کی سم اختا دی گناہگار خو منگ طولیو خو باز آغا دی چی آغا خک کولاو گناہونا کی او سحر ما خام آغا پا گناہونو کی اختا دی او دین طرف تے دا سر ستوجیو نشتی. تو اس دتا ہوئے چی گناہ آغا دا چی ستا پزلے کی شک پیدا کئی نو گناہ خود دا سر شک دا پیدا کئی آغا تا گناہ شک پیدا کئی نا
غلا کوي، دروغ وایي، زنا کوي، فحاشي کوي، هر څه کوي، خو په زړه کې هېڅ تردد او نفس کې هېڅ شک نه پیدا کېږي، نو بیا خو به دی وایي چې دا ګناه نه ده، ځکه چې زما په زړه کې د سره څه شک پیدا نه کړو. دا قسمه خبره چې استفتی قلبک د زړه نه دي تپوس وکړه، دا به هغه چا ته ویلی کېږي چې هغه صحیح هغه یو زورور او قوي ایمان والا سړی، هغه ته ووایه تا ته پته ولګي دا سړی دیندار دی، تابعداري د قرآن او د حدیث کوي، حتی الوسع ځان د ګناهونو نه لرې ساتي، تقوادار دی، پرهیزګار دی، حدیث سړي ته اوس ته وایي د زړه نه یې تپوس وکړه، او ته اوس عامو خلکو ته وایي د زړه نه یې تپوس وکړه یا د زړونو نه م تپوس وکړه، دا خو دې مسله ګډوډه کړه. نو دا اهمه خبره ما مخکې م ذکر کړې وه، اوس یې راته بیا م وایم چې استفتي قلبک د هر چا دپاره نه ده دا مسله. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې ګناه هغه ده چې ستا زړه پې څه شي، هغه پې مطمئن شي، ګناه هغه ده چې ستا زړه پې په شک کې شي، تردد کې واقع شي، په نفس کې شک او تردد راشي، او نیکي هغه ده چې ستا زړه ورته مطمئن شي. تیر شوي حدیث کې ورسره دا مو چې ستا دا نه خوښه چې څوک دا ګناه ویني، دا ګناه ده. سبحان الله، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبرې څه ناشنا خبرې دي، لنډه خبره یې کړې ده، وایي چې ستا دا نه خوښه چې څوک یې ویني، نو پوه شي چې دا څه ده، دا ګناه ده. ښه، یو سړی به وایي چې اوس یو دینداره سړی دی، هغه دم نه خوښوي چې زما دا عبادت څوک ویني، نو بیا دې باره کې څه وایي، دې باره کې ما خبره کړې وه. مختصر جواب دا دی چې دواړو خبرو کې فرق دی. دلته چې دی وایي چې څوک یې ویني، دا هم دی د الله د یېرې نه وایي، چې څوک یې ویني معنی ده چې ریاکاري کې را نه شم، دا د الله د یېرې نه دا خبره کوي. هغه بل چې دی چې څوک یې ویني، نو دی د خپل شرم او د ذلت او د دې نه یېرېږي، چېرې به دې ګناهونو به ما څوک ویني، نو زما باره کې به دا وایي، دغه به وایي، داسې به نه خوښوي دا چې څوک یې ویني په دې باندې، دا ګناه ده. څومره ښکلې تله ده، په ګناهونو باندې تا څوک ویني، خو دا خبره د مؤمنانو دپاره ده، بیا یې وایم بیا یې وایم، ځکه چې یو سړی د ګناهونو سره دومره عادت دی چې هغه دا خوښوي چې خلک ما په دې باندې ویني. لکه اوس یو ډم دی، یو سندرو والا دی، یو سړی دی چې هغه عام په دې ګناه کې واقع ده او کوي، او خلک ورته نن سبا فنکار وایي، پخوا به ورته ډم وایي. اوس دا ډم په دې خفه کېږي چې څوک زما دا ډمتوب ویني، نه خوشحالي غواړي چې خلک یې ویني او ډېر وچلېږي او مخکې لاړ شي. دا خبره د هغوی دپاره نه ده، خبره د هغه خلکو ده چې زړونه یې د ایمان په رڼا سره رڼا شوي، نو هغوی نه که چېرته نافرماني وشي د الله، نو نه خوښوي چې څوک ترې خبر شي، که نه خوښوي چې خلک خبر شي، نه خوښوي چې څوک دې نه خبر شي چې د الله نافرماني کړې. دا د مؤمن حال دی، په ځان باندې پرده راچي، چې الله د باندې پرده راچولې، ته هم په ځان باندې پرده راواچوه. خو دا درته ووایم ګورې، دا زما د زړه نه نصیحت واورې، چېرته په دې دوکه نه شي چې الله د باندې پرده اچولې او دا به همیشه دې سي. ډېر خلک د الله دې پردې په دوکه کې اچولي دي. اوس الله مهربانه بادشاه دی، په تا یې پرده واچول، نو څه مطلب دی، ته پې لکه یعنې پردې په تا واچولې چې څه کې کوه، دا خو د الله رحم دی، په تا یې پرده واچولې، ته یې پټ کړي. نننۍ ګناه ستا چا ته پته نشتي، پرونۍ پته نشتي، دا د کلونو ګناهونه ستا چا ته معلوم نه دي، په تا یې پرده اچولې ده، نو ته بس اوس دا خبره په زړه کې واچوې چې الله په ما پرده اچولې ده، خبره ختمه شوه. که د دې د لاسه دوکه شوي، یو ورځ به نه دا پرده راوچته کړي. ګورې، او حدیث کې راځي چې الله د چا نه پرده اوچته کړي، د کور په منځ کې وشرموي. په دې دوکه کېږه مه، بلکې شکر د الله وباسه او کوشش وکړه چې نور ګناهونه ونه شي. یاره ما نه خو څوک نه خبرېږي، یو ورځ به نه خبر شي. په ما باندې الله پرده راچولې ده، صحیح ده، پردې ده ما راچولې، ته دې حقدار نه شوې، تا شکر ونه ویستو، تا ګناهونه بند نه کړو، یو ورځ باندې دا پرده اوچته کړي، بیا به څه کړي؟ ښه،
اوس که دنیا کې د باندې الله پردې راواچولی او آخرت کې د نه اوچتی کړي بیا دې باره کې مې څه خیال دی او هغه ذلت د دې دنیا د ذلت نه زیات دی چې د ټول مخلوق په مخ کې والعیاذ بالله ستا نه پردې راوچتی شي ځکه ابراهیم علیه السلام به دا دعا وغوښته زما ډېره خوښه ده دا دعا او الحمدلله په خپلو دعاګانو کې ما په ځان لازم کړي ده چې دا دعا وویم ابراهیم علیه السلام به دا دعا غوښته ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون یا الله ما په هغه ورځ ونه شرمې په کومه ورځ چې به ته دا مخلوق بیا راپاسې په کومه ورځ چې به مال او زامن فایده نه ورکوي ګوره ابراهیم علیه السلام د دې نه هېرېږي او یا الله په هغه ورځ مې ونه شرمې سید الله ستیر ذات دی پردې په موږ راچولي دي خو په هغې دوکه کېږه خو مه څومره مهربانه رب دی کله نه کله د انسانان خپل ګناهونه په خپله ښکاره کړي الله یې نه راښکاره کړي اوس یو سړی د ځوانۍ کې هر څه کړي دي بیا توبه وویسته او نیغې لارې ته راوړم دا بس جاهلان څه چې کله داسې څوک ویني مثال کې یو سړی دی جنګ ببر دی جنګونه ډېر کوي او بد اخلاقه نو دی به وایي زمونږ هم ورځې وي اوس ګوره د اوسه پورې الله په تا باندې پرده اچولی چا ته دا پته نه و چې تم داسې جنګ ببر بد اخلاقه وي تا ځان راښکاره کړو نور ګناهونه دې کړي دي بس داسې به فخر و موږ هم موږ یې وایي استادان پاتې شي والعیاذ بالله داسې په فخر سره یعنې موږ په دې ګناه کې استادان وي ته به الله له څه جواب ورکړې په خپله دې په خپل ځان ګواهي وکړې چې الله نه تپوس کړي چې تا وایي چې زه په دې ګناه کې استاد یم ته به الله له څه جواب ورکړې مؤمن ته خو چې ګناه رایادې شي هغه په ژړا شي عمر له مؤمن په خپلو ګناهونو باندې جاړي عمر له جاړي او یو سړی ګناه رایادې او خوشحالي او بیا په فخر سره یادوي ذکر کوي الله له به څه جواب ورکړي نو سید الله به موږ پرده راچولې ده خو دې خبرې زره سره دوکه کېږه مه چې جې دا پرده به یو بس د مرګه پورې او دا پرده به په آخرت کې مې هېڅ پته نه لګي سوال کوو د الله نه و یا الله پرده را باندې دنیا او آخرت کې راواچوه خو کیدی شي چې الله د باندې داسې حالات هم راولي والعیاذ بالله والله دې ته موږ ساتي چې دا پرده د نه الله اوچته کړي والله دې زموږ نه پردې نه اوچتې الله دې دنیا او آخرت کې په موږ باندې پرده راواچي څه کریم او رحیم رب دی که چېرته زمونږ په دې تندي باندې روزانه لیکلی کېدی چې د پرون دا ګناهونه کړي دي موږ به د یو بل سره سلام هم نه وی کړی موږ به د یو بل سره ډوډۍ هم نه وی خوړلی موږ به د یو بل سره ناست هم نه وی که چېرته به تندي دا لیکلی کېدی خو هغه رب رانه خبر دی او بس پردې را باندې اچولي او ګوره د انسانانو دې حالات ته که چېرته د چا د ګناه نه خبر شي په شرمونو یې وشرموي لکه اوس د یو سړي مبارک ورته پته ولګېدی چې مثال کې ده غلا کړې ده یو پیرې غلا کړې نو که څوک ته نه خبر دی خبرې کړي ده وایي د ځان نه اوس دینداره جوړ کړو ده چې غلا کړې وه او ده چې هغه نشه کړې وه او ده چې هغه زنا په شرمونو یې وشرموي دا زه د اوچتو مؤمنانو خبره نه کوم د عامو خلکو خبره کوم او هغه رب ته وګوره موږ څه نه دي کړي او هغه به موږ باندې پرده راچولی ده نو په دې به دوکه کېږي نه په دې به دوکه کېږي نه افامنوا مکر الله د الله د عذاب نه په امن کې کېږئ ما الله وایي داسې ژوند مه تېروه چې زه په امن کې یم د الله د عذاب نه او په امن کې یم د دې نه چې الله به زما نه پرده اوچته کړي نه یېرېږي به همیشه به یېرېږي نو ګناه دا ده زړه بې قراري په نفس کې شک او ترددي او صحیح او ستا دانې خوښه چې څوک وي نیکي هغه ده چې ستا زړه ورسره مطمئن دی هلته ما دا فایده ذکر کړی بیا وله نه ځمه لکه نیکۍ کې هم دی چې یو سړی شیطان مې په ده کوشش کوي
او په زړه کې به دا خبر راځي چې ته څوک ویني خو ته به مقابله کې او ځان به د ریاکارۍ نه لرې ساتي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه صحابي ته وایي ان افتاک الناس وافتوک، که خلک درته هر قسمه فتوې درکوي دي خو په هغه څه مطمئن اوسه چې ستا په زړه کې دي. اوس دلته دا خبره یاده کړئ. ګوره اول خو ما دا خبره ذکر کړه چې دا د چا دپاره ده دا خبره؟ د اوچتو مؤمنانو لپاره یوه. دویمه که خلک دله قسم فتوې درکوي ته په دې خپل زړه کې چې د څه دي په دې مطمئن اوسه. دلته دا کله دا اله چې داسې څوک نه وي چې تاله صحیح فتوه درکړي. دا خبره یاده کړئ. ګوره عامه خبره نه ده چې تاله څوک صحیح جواب نه درکوي، علاقه کې درته داسې عالم نه میلاویږي چې حق درته بیان کړي، او مولیان هم په فتنو کې پراته دي، شبهو کې پراته دي. دا د هغه وخت خبره ده. خو چې کله واضح دلایل راشي بیا به څه کوي؟ بیا هم د زړه نه تپوس کوي؟ نه، بیا به عمل کوي په دلایلو باندې. دلته ته دا م ووایم چې داسې هم کیدی شي چې په یو مسله باندې واضح دلایل او په نفس کې دی تردد وي، بیا به په عمل کوي. ځکه چې کله یو مسله قرآن او حدیث نه ثابته شوه او ستا په زړه کې او په نفس کې شک او تردد دا د شیطان وسوسه ده. بیا د شیطان وسوسه. دلته به دا نه وي چې یاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه صحابي ته ویلي چې خلک څه فتوه درکوي دي خو ته زړه ته ګوره. نه، دا خو هغه ټیم کې چې کله فتنې او تا ته څوک حق نه بیانوي، یو مسله باندې ته نه پوهېږي، علماو له ورلې پوهې پرې نه کړې، دا د هغه وخت خبرې. خو چې کله مسله واضحه شي بیا به تردد په دې کې نه کوي، بیا به ډایرک عمل کوي. دا بیا وسوسه ده شیطان د طرف. لکه اوس ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم بعضو ځایونو کې صحابه کرامو ته یو کار ویلی دي، بعضو پکې تردد کړی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم پې غوسه شوی. مثال د هغې ښکلی مثال صلح حدیبیه موقع. پیغمبر صلی الله علیه وسلم صلح وکړه د چا سره؟ مشرکانو سره. په دې باندې بعض صحابه کرام نو خوشحاله چې موږ په حق یو دوی په باطل یو، دوی سره د صلح کي او بیا په دې شرطونو باندې. نو په زړونو کې څه نه څه خبرې د بعضو راغلې وي. چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله هغوی ته امر وکړو چې څاروي حلال کوي او ویښته لرې کوي، هغوی پکې سستي وکړه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی ام سلمه ته وویل رضی الله عنها، هغې ورته وویل یا نبي الله، ای د الله پیغمبره ته دا غواړې چې دوی دا څاروي حلال کړي او دا ویښته لرې کړي؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل ووځه بهر ته، ثم لا تكلم احدا منهم كلمه، د یو سره به کوم خبره مه کوه. نو خپل څاروی حلال که وتدعو حالقك فيحلقك، او بیا کم کس چې ستا نه به ویښته لرې کوي د سر هغه ته اواز وکړي چې راشي ویښته نه لرې کړي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بهر ته ووتو، همدقې شانې وکړه او خلکو ورته کتو. چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کار ختم کړو هغوی هم پاسې ټولو شروع وکړه. قاموا فنحروا، پاسېدو خپل څاروي حلال کړو. وجعل بعضهم يحلق بعضا، او بعضو د بعضو ویښته لرې کړو. نو دې ځای کې اوس ګوره چې یو مسله ثابته شوه بیا پکې اخوا دېخوا کول نه دي پکار. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې امر وکړو چې ویښته لرې کوي، څاروي حلال کوي، بس خبره ختمه شو. نو دغه شان چې کله هم تا ته حدیث راورسي یا د قرآن نه دلیل میلاو شي، بیا به دا نه چې زړه نه تپوس کوي زړه مې پرې نه دی مطمئن، دې ځای کې به دا خبرې نه کوي. لکه مثال یو سړي ته تا ووایي چې په سفر کې قصر مونځ کول دا د پیغمبر نه ثابت دي، 4 رکعته مونځ 2 کوه، او 2 مونځونه جمع کول دا هم ثابت دي. او تا ته دا ووایي چې یاره په دې زړه کې مې تردد دی دې دناس، او حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې استفتی قلبک، زړه نه تپوس وکړه. دې ځای کې دا خبره صحیح ده؟ غلطه ده. ولې غلطه ده؟ صحیح دلایل دي، صحیح دلایل دي، د حدیثونو ذخیره د دې نه ډکه ده.
چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سفر کې قصر هم کړی دی او سفر کې جمع هم کړی ده. نو یاد کوي دا خبره چې کله د تم دلیل راغی د قرآن او د حدیث نو بیا به پکې اخوا دیخوا نه کې. که ستا زړه کې تردد یي او که نه یي، که ستا زړه پې مطمئن کېږي او که نه مطمئن کېږي. او دا کم زړه دی چې دی په قرآن او حدیث باندې نه مطمئن کېږي. دا کم زړه دی چې دی په قرآن او حدیث باندې نه مطمئن کېږي. ورسېدی په دې مسله باندې که او دې حدیث باره کې اکثر خبرې هغه مونږ تیر شوي درس کې کړې وي، خو دا یو ټوټه پاتې شوی و د هغه مسلې، نو هغه هم نن پوره کړه. دې نه بعد راځو اتشتم حدیث له. اتشتم حدیث د فایدو نه ډک حدیث دی. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نصیحتونه پکې دي امت ته، قیمتي قیمتي نصیحتونه. حدیث دی عن ابي نجیح العرباض ابن ساریه رضی الله عنه. حدیث د عرباض ابن ساریه هغه وایي وعظنا رسول الله صلی الله علیه وسلم موعظه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر موږ ته نصیحت وکړو. دا حدیث به ووایي بیا به ته مسلې بیانوو. وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. داسې ناشنا نصیحت یې وکړو چې زړونه ویرېدو د سترګو نه اوښکې روانې شو. فقلنا یا رسول الله، موږ ورته وویل ای د الله پیغمبره كأنها موعظة مودع فأوصنا. داسې نصیحت چې موږ ته وکړو لکه موږ چې رخصتې نو موږ ته نصیحت وکړه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته اوصیکم بتقوى الله، تاسو ته زه وصیت کوم چې په ځان کې تقوا راولئ، والسمع والطاعه، او د خپل مشر حاکم د مسلمانانو د مشر خبره به مني او د هغه طاعت به کې. وان تأمر علیکم عبد، اگر که په تاسو باندې یو غلام یو مرئی مشر شي که نه، نو دا به نه وي چې دا غلام دی، دا مری دی، دا کمزوری دی، بیا به ولم خبره مني. فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. تاسو کې چې څوک پاتې شو روان وخته نو ډېر اختلافات به یې نه وي. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. نو زما لار به مضبوطه راونیسئ په دغه اختلافاتو کې، او لار د څلورو خلفای راشدینو چې هغه هدایت یافته دي. عضوا علیها بالنواجذ، د جامې غاښونه به په دې باندې رابند کوي. وإیاکم ومحدثات الأمور، او ځان به لرې ساتئ په دین کې د نوو کارونو نه. فإن كل بدعة ضلاله، هر بدعت چې دی هغه ګمراهي ده. دا حدیث امام ابو داود راوړی دی، امام ترمذي راوړی دی، او سندن صحیح روایت دی الحمدلله. دا حدیث د فایدو نه ډک حدیث دی، بلکې بعضو علماو صرف د دې حدیث په شرحه کې کتابونه لیکلي دي. د دې یو حدیث په شرحه کې دې کې دومره مسلې دي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم قیمتي نصیحتونه د خپلو امتیانو دپاره هغه په دې حدیث کې بیان شوي دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم باره کې د ابو نجیح دا د دې صحابي کنیت دی، او دا د صحابه کرامو طریقه وه. هغوی به کنیتونه یې کنیت دې ته وایي چې ته پلار د پلاني یا زوی د پلاني، د دواړه کنیتونه دي. زنانه باره کې لکه مور د پلاني. دا بعض نن سبا وایي اهل بدع زموږ په باره کې چې کله د یو عالم په کتاب باندې له پاسه نوم وګوري یا په پوسټر کې چاپ شوی د هغې سره د هغه کنیت وي، او وایي جي دا وابي دی، دا د وابیانو طریقه ده، وایي دوی د نوم سره کنیت لیکي. او دا زمونږ د علماو طریقه ده الحمدلله، د هغوی د نوم سره اکثر کنیت وي. دا د وابیانو طریقه نه ده. وایه د الله بنده هره خبره په وابیانو ورتپي. موږ چې الحمدلله څه کوو د الله په فضل سره اول ګورو چې دا قرآن او حدیث کې شتي که نه، د صحابه کرامو طریقه څه وه، د سلف صالحینو طریقه څه وه. نو دا د هغوی طریقه وه، دا کنیتونه به استعمالول. لکه اوس یې څوک استعمال کي نو ته به څه وایې چې دا طریقه وابیانو راویستې ده.
دا خو د پخوانه د عربو طریقه ده، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کنیت و د ابوبکر صدیق، د عمر، د عثمان، د علي او د نور ټولو صحابه کرامو، بیا د تابعینو داسې راځه. نو د دې صحابي کنیت دی ابو نجیح او نوم یې دی العرباض ابن ساریه رضی الله عنه. او دا صحابي په اهل صفه کې و، هغه غریبانان صحابه کرام چې هغوی کوم ځای کې اوسېدو، مسجد نبوي کې شاته د هغوی دپاره یو ځای و، په هغې کې به هلته دوی پراته وو غریبانانو، علم یې زده کو. او همدقه جومات ته به له خلکو روټۍ او خوراک څښاک دا به له راوړو. نو عرباض رضی الله عنه هم په حقه خلکو کې دی. دا نن سبا دا بېدینه خلک چې دوی چې کله داسې یو طالب علم ویني چې هغه په جومات کې یا په مدرسه کې یا په جامعه کې اوسېږي، داسې په سپک نظر ورته وګوري، دی هلته اوسېږي. ښه ستا هغه زوی کوم ځای کې دی؟ هغه جوي هاسټل کې دی. یو شی ده، ستا هغه هلته اوسېږي او دی د الله په کور کې اوسېږي، خو ستا هغه هاسټل شو، ده پورې ځکه خاندي دی د الله په کور کې دی. یو شی دی. هغه د دنیا د علم دپاره په هاسټلونو کې پروت دی، او دی د دین د زده کولو دپاره جومات او مدرسه او جامعه او یونیورسټۍ کې څه فرق دی؟ او د ده د اوسېده د هغه دغه اوسېدو نه اوچت دي، ځکه چې دی د آخرت د ګټلو دپاره دی. کم سړی چې تاسو ولیدو چې دا قسمه خبرې کولې، نو پوه شئ چې په زړه کې یو بړاس دی او په څه طریقه یې ویستل غواړي، خو کوم موقع ونه ورغله. اوس یو ګیرې والا دی او غلا یې وکړه، ځه بس دا چې په زړونو کې بړاس پروت دی که نه، دا اوس د دوی موقع ده، دی به شروع شي د سحر نه د ماښام. نه نو ګیره دي ده، نه نو ته قاري صاحب یې، ته ګوره ځان ته ملا وې او شروع به شي ولیږیا به ولیږیا. او دی به په خپل هم غلي، دی به په خپل هم غلي. او دې کې صرف موقع میلاو شوه چې دی په دین باندې او د دین سره تړلي شوي خلکو باندې یو حمله وکړي، بس نور هېڅ پکې هم نشته. دا د زړه یې ډک دی، زړه یو موقع غواړي چې راویې باسي، موقع د ته دا میلاو شو. او چې هېڅ ورته هم میلاو نه شي، نو بیا به پکې هم خبرې کوي. څنګه خبرې؟ سبحان الله، دې بعضو ته زه حیران شم چې دا زړه کمې درجې پورې ډک دی. لکه اوس یو پروګرام دی د واده یا عام دعوت دی، ټول ول راغلي دي، او مولوي صاحب پکې هم دی، شیخ صاحب پکې هم دی. نو چې کله دا خلک ټول لاړ شي، ته وایي توبه، دوی نه مړېږي، څومره خوراک یې وکړو. اوس ګوره دلته راغلي 100-200 کسانو، ټولو خوراک وکړو، ټولو خوراک وکړو، خو د دې بېدینه زړه دومره ډک دی، نور څه ورته میلاو نه شي. نو دا خبره یې راټینګه کړه چې ګوره څومره خوراک دوی کوي، خوراک دیم کوي، خوراک هغه نور هم وکړو. د خوراک دپاره خو د خپل ملک هم پرېښودلی، مسافري په سیم کې هر څه کوي، دغه خوراک ګټلو له. خو بیا هم د دغه خوراک څه خبره نه ده. هغه ګیرې والا چې دین سره تړلی شوی د هغه چې ډېر خوراک وکړو، ډېر به یې کړی هم نه، خو ده هسې یو دغه به وله جوړه کړي، ځکه څه ورته میلاو نه شو. او داسې بیا ډېرې خبرې، که ښایسته کور یې وله ولیدو، دا ځان له کیس دی، که د عالم سره ګاډی وي، دا ځان له کیس دی. سبحان الله، د دې بېدینه خلکو په دې دیندارو باندې دا نعمتونه نه پیرزو کېږي چې دا څنګه عالم دی او دی په لینډ کروزر کې ګرځي، او عالم دی او دی په ښایسته ګاډي کې ګرځي، عالم دی او د ده ښکلی کور دی. عجیبه خبره. دعا دا کوه همیشه وه، یا الله زمونږ د دیندارو خلکو له پراخه حلاله روزي ورکړي چې دوی نه محتاج د الله دې بندګانو ته، او دوی حق بیان کړي، او د دوی دا مسئلې ختمې شي. په کار خو دا ده، موږ خو دا وایو یا الله چې کله داسې دینداره سړی وي، نو ورب الکعبه او یو نعمت ول الله ورکړی که نه، لکه دا نعمت چې الله ماله راکړی، دومره پرې زمونږ دا زړه باغ باغ شي، ځکه چې دا د الله یو ولي دی، د الله دوست دی.
نو چې هغه بېدینې خوري نو چې دی وخوري ښه نه ده؟ سم خیال دی؟ چې بېدینې خوري د هغې نه ښه دا نه چې دا دیندارې وخوري، ښه ده چې دی وخوري د دنیا نه مزې واخلي. نو خبره مې دا کوله چې دا بعض داسې اعتراضات به وکړي، یاره دا چڼې ورته وایي، چڼې دا اصطلاح هم نه دی استعمالول پکار، دا طالب علم دی، چڼې څه ته وایي؟ ما دې به څوک پوه کړي په دې اصطلاح باندې چڼې څه ته وایي؟ زه خو اوسه پورې به خپله نه یم پوه چڼې وایي څه ته؟ پښتو کې دې څه تشریح دي؟ وظیفه چې غواړي چڼ غواړي نو دا چڼی شو. حیران بشي چې دا چڼی نوم چې ورته وایي، ګوره دا هم ګوره د دې نه وي چې یو عزت یې کوي، یو احترام یې کوي، دا د حقیقت ویم. ګوره طالب علم دی، علم یې زده کوي. هغه بجلیګر مولوي صاحب یو تقریر کې لګیا وي چې قرآن او حدیث یې زده کوي، هغه ته چڼی وایي، او چې انګلیش وایي هغه ته سټوډنټ وایي. په دې سټوډنټ کې او ده کې څه فرق دی؟ د قرآن او حدیث چې زده کوي. ګوره سټوډنټ شاګرد ته وایي، طالب علم ته وایي، او ده هم طالب علم دی، سټوډنټ دا هم دی، سټوډنټ هغه هم دی. نو د عرباض بن ساریه رضی الله عنه په شان اوچت اوچت صحابه کرام دا به کوم ځای کې پراته وو؟ دا په مسجد نبوي کې علم یې زده کوو. دی وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو پیر منگ تا نصیحتو کو موعظہ. یو روایت کی دیسی مرازی امام ابو داود راوڑے دے وی موعظتا بلیغا، دیر دا بلاغت و دا فصاحت نا ڈکا خطبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اکڑا، ناشنا نصیحتی اکو. او اللہ پیغمبر تویلی وعظهم وقل لهم فی انفسهم قولا بلیغا، اے پیغمبر دوی ته نصیحتونه کوه او ښه واضحه بلاغت والا فصاحت والا نصیحتونه ورته کوه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به صحابه کرامو ته نصیحتونه کول، او د هغه د نصیحت هم ځان له طریقه وه. لکه حدیث کې راځي په صحیح مسلم کې دا حدیث تر جابر رضی الله عنه وی کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خطبه کوله د جمعې احمرت عیناه، سترګې به سرې شوې، وعلى صوته اواز به اوچت شو، واشتد غضبه غصه به ډېره شو، حتی کانه منذر جیش، داسې به ښکارېده لکه موږ چې د یو لښکر نه یاری. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه وه چې کوم ځای کې به اواز اوچتولو ته ضرورت و هلته به اواز اوچته و، کوم ځای کې به غصې ته ضرورت و هلته به غصه شو. او دا فایده یې ده کوي چې دا بیانول دا هم ځان له یو فن دی چې هر سړی په دې باندې نه پوهېږي. اوس بعض مولیان زموږ په دې ملکونو کې دي، دا اردو والا کې دا خبره ډېره ده، اوس د پښتنو کې هم ده. بعضو مولیانو سمې چغې به وایي، دومره چغې چې یو خبره کې ضرورت نشته اواز اوچتولو ته، نو اوچتی به کې اواز سره. دا بعض شتې په دې پښتنو کې په دې عامو مولیانو کې او په دې سلفیانو علماو کې هم بعض شتې چې هغوی هره خبره په تیز اواز او په چغې سره کوي. نه د اواز د تیزولو خپل ځای دی. او دې باره کې الحمدلله موږ یو دوره کړې وه یو وخت کې، ډېره مخکینۍ خبره، او په هغې کې موږ ته دا ښوولي چې د بیانولو طریقه څنګه وي. نو تر دې چې هغه کم استاد چې موږ ته طریقه خو هغه پکې دا مو ښوو چې کوم ځای کې به دواړه لاسونه خوځوي، کوم ځای کې یو لاس، کوم ځای کې به سترګې راوباسي، کوم ځای کې به نه راوباسي، کوم ځای کې به اواز اوچتی، کوم ځای کې به یې کمی، کوم ځای کې به غوسه کېږي، کوم ځای کې به مسکی کېږي. دا ټولې خبرې دې ته به ګورې، نو بیا د هغې نه بعد یو سړی ښایسته طریقې سره بیان کولی شي او د عوامو زړونه ځان ته راښکودی شي د الله په توفیق سره. خو چې کله په دې باندې نه یې پوه، نو اکثر بیا د عوام د ده نه متاثره کېږي. نو یو نیم به وینې صرف چغې وایي، او بعض خو پکې دا سپیکر هم والی وي، لکه دومره غوسه شي
دا لاس داسې ووایي ګړز د دې سپیکر نه وباسي. بل ورځ مې د یو کس راته ویډیو راولېږله د صوفیانو، نو د صوفیانو خو بیا ځان له طریقې وي. هغه مولوي صاحب ګرم شوی دی او په یو غټه کرسۍ ناست دی لکه څنګه چې دا کرسۍ ده، او خوا کې ورسره یو مرید ناست دی. هغه مرید لاس په دې ځای ایښودی داسې، مرید په دې کرسۍ داسې لاس ایښودی، او استاد صاحب چې ګرم شي او دا سوک داسې اوچت کړي او راواچوي که نه، او هغه غریب دا لاس بیا داسې څنډي نه، سم لکه ماتوړ چې وله راواچي. نو هغه دلته لاس ایښودی دی او په غلطي هم د هغه د خبر دی د خپل پیر نه چې دی داسې جذبه کېږي، نو بیا لاس دلته څه رهږدي، نو یو ګړز یې وله د دې لاس نه ویستی دی. د پنجاب د یو بریلي مولا یو ویډیو مې کته، هغه د لرګي کرسۍ دی چې وړه کرسۍ د غټه نه په هغې ناست دی، د کلي جومات دی او د پیغمبر باره کې څه خبره کوي، خو سم ګرم شوی دی، دومره ګرم شوی دی چې زه راته څه ووایم، او د ډېرې جذبې سره داسې پاسې لږ اوچت شي، چې اوچت شي او ګړز به دې کرسۍ کښېني یا کرسۍ کې دننه لاړ شي. د هغه جومات کې هغه مشران خو ځان راټینګ کړي، خو واړه کله راټینګېږي، واړه ټول د خندا شنه وي. دومره جذبې ته څه ضرورت دی چې کرسۍ پې ماتوي. اواز اوچتول ځان له یو خبره ده، اواز اوچت که، غوسه کېده دا ځان له یو خبره ده، غوسه شه، خو سکونه راچول او پهلواني کول او مخې ته سپیکر چې کوم ولاړ د هغې نه ګړز ویسته او کرسۍ ماتول، دا د کمزي د بیانولو طریقه ده. نو د بیان که څوک دا وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کړي، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم همیشه طریقه دا نه و چې بس هر بیان کې هغه ځي ځای به و مناسب پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه شان خبره کوله، مناسب ځای کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مناسب کار به و، هغه ډېر حکیم انسان. بعض خبرې به په آرام بیانوي، لکه اوس تاسو ته زه یم چې غسل په څه سره واجب کېږي، نو غسل په دې کار سره غسل او چې اوس چغې شروع کړو، غسل په دې سره او په دې سره او په دې داسې کې چغې ته ضرورت څه دی چې زه چغې وایم. ها یا مثال کې دا خلک یرول غواړي ته د ګناهونو نه چې ویرېږئ د الله عذاب سخت دی، داسې کې لږ اواز درنول، اواز اوچتول، غوسه کېده دا مناسب دی. خو چې ته دلته غلی لګېږئ ګناهونه مه کوئ او جهنم ته به لاړ شي او عذاب سخت، دا په نسبت د هغې دومره اثر نه کوي. سم خیال ورسېدی په دې مسله. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناشنا نصیحت وکړو. سبحان الله، دا نصیحت چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دومره مزیدار دی که نه او ناشنا دی، صرف دا نه ده، دا مخامخ چې ورته کم ناست دي دا هم څوک دي، دا حقدار دي دا خلک چې دې قسمه نصیحتونو ته کښېني، او الله چاڼ کړي هم دې دپاره دي چې دا نصیحتونه واوري د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ډایرکټ. وی داسې نصیحت یې راته وکړو چې وجلت منها القلوب وذرفت منها العیون، زړونه ویریدو، زړونه ویریدو او د سترګو نه اوښکې روانې شوې. او دا راته بله فایده یاده کړم چې کله یو استاز، عالم، شیخ اوریدونکو کې جذبه د اوریدو ویني، نو د هغه په بیان کې خوند نور هم زیات شي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا قیمتي نصیحتونه د صحابه کرامو د سترګو نه اوښکې روانې دي، د هغوی زړونه ویریدو. دا د مؤمن شان دی. وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. الله وی نصیحت کوه یا پیغمبره، نصیحت مؤمنانو له فایده ورکوي، مؤمنانو له فایده ورکوي نصیحت. چې ته ګنټه نصیحت وکړي او د ده زړه ونه رپېږي، د ده سترګې نه اوښکې روانې نه شي، پوه شه چې دې تا سره په دې مجلس کې صرف بدن یې راوړی، دلته زړه دلته نشته. او ځکه الله سورت قاف کې دا خبره ذکر کړې ده
چې په دې باندې هغه څوک پوهېږي چې هغه غوږ کېږدي او زړه یې حاضر وي هلته وهو شهید هلته خپله معذري زړه یې معذري داسې سړی د نصیحتونو نه فایده اخلي د قرآن او د حدیث نه فایده اخلي حدیث کې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته د آخرت بیان کو او یرولي دا صحابه کرام د الله نه ټولو سرونه ټیټ کړي او صرف د جړا اوازونه په جومات کې راتلو ټولو سرونه ټیټ کړي سرونه یې کته کړي او په جومات کې صرف د جړا اواز دا د صحابه کرامو حالو د نصیحتونو سره او دا الله په قرآن کې ذکر کړي إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا الله وی مؤمنان هغه خلک دي چې کله د دوی په مخ کې الله رایاد کړی شي د دوی زړونه ویریږي وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته او چې کله د دوی په مخ کې څه د الله د کتاب آیتونه ولولي زادتهم ایمانا ایمانونه یې ډېر شي او چې کله الله وایي د مؤمنانو دا صفت دی نو په اول سر کې پکې څوک راځي صحابه کرام راځي صحابه کرام ورته یا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا داسې نصیحت چې موږ ته وکړو لکه موږ چې رخصتې فأوصنا د دې نه دا مسله ثابته شوه چې څوک رخصتې وصیت او نصیحت ورته کوه حدیث کې راځي چې یو کس پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې راغی امام ترمذي دا روایت راوړی وی یا رسول الله انی اريد سفرا سفر باندې روان یم رخصتېدو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته زودک الله التقوى تقوا دی الله ستا توښه وګرځي یو حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته دا ووایي علیک بتقوى الله زموږ ته ته دا نصیحت دی چې تقوا په ځان کې راوله والتکبیر علی کل شرف او هر ځای باندې چې دنګ ځای باندې خیږي هلته الله اکبر وایه نو کله چې یو مسلمان رخصتیږي نو بل مسلمان له دا مشروع دي چې هغه ته څه وکړي هغه ته نصیحت وکړي وصیت ورته وکړي لکه اوس یو سړی دی او وایي زه سفر کوم د ملک نه بهر ته ځم مزدورۍ له ستا خواله درغی ته ورته نصیحت د تقوا وکړي د حلالو د ګټلو ورته وکړي د فتنو نه ځان لرې ساته او دا قسمه خبرې ورته وکړي د حدیث کې دام دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بلاغت نه ډکه خطبه وکړه او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خطبه ودیسې خبرې هم داسې وې چې هغه به لنډې او غونډې او د فصاحت او د بلاغت نه به څه وي ډکې به وي ګوره فصاحت او بلاغت دې ته وایي چې ته مناسب الفاظ استعمال کړي او هغه الفاظ استعمال کی چې خلق پی پوهیږي داسې خطبه او تقریر پکار دی ځکه چې مقصد د خلکو پوه کول دي لکه ما بعض مولیان لیدلي دي کله چې تقریر کوي یا خطبه کوي یا درس کوي نو سم علمي اصطلاحات به ذکر کوي دغه علمي اصطلاحات الحمدلله موږ ټول له راځي اوس که موږ دلته شروع کو علمي اصطلاحات او بغیر د وضاحت او د شرح نه پوهېږي به اکثر مسلمانان نو ستا د تقریر او د دې درس فایده څه شوه مقصد مخامخ خلک پوه کول دي چې هغوی په دې خبره ورسي مقصد دا نه چې ته خپل هغه علمیت راښکاره کوې او دا راښکاره کوې چې زه په پښتو ژبه دومره جوور پوهېږم چې زه هغه پښتو وایم چې هغه بالکل پای کې څه تبدیلي نشته او هغه الفاظ استعمالو بعضو خلکو ما ته یو وخت کې میسیجې کړې وې
د بیانونو باره کې تاسو پلاني ځای کې ووایو د یو نیم سړي کار دقه یي چې دی بیان چې اوري یا کتاب چې ګوري د اول نه په زړه کې دی چې زه به ترې څه غلطیانې راوباسم بس دې دپاره یې اوري خو نو لازم د انسان یو ځای کې به یې خبره مخکې کړي یو ځای کې به یې شاته کړي څه نه څه خو به تا ته میلاو شي په لاس پورې درشي کله چې ته نصیحت اوري او تقریر اوري او درس اوري او کتاب ګوري په دې نیت یې ګوره چې زه ترې فایده اخلم الله ما ته هدایت نصیب کړي بیا به ته فایده میلاوي خو چې د اول نه ستا په زړه کې دی چې زه به ترې غلطیانې راوباسم نو هغه بعضو ملګرو الله دې ورله اجر ورکړي چې لا دومره یې ماته ووایي که دلته تا دا لفظ ویلی او که دلته یې دا لفظ ویلی هغوی ته ما دا ووایي ما د الله بندګانو تاسو دعوت کوئ دعات یې وایي نه موږ دعوت کار خو نه کوو څه درسونه بیانونه مې شتي نه ما په دې میدان کې زه یم که تاسو یئ وایي ته پکې ما زه خبر یم چې د خلکو ته څه ویل غواړي او په څنګه طریقې ویل غواړي ته په کور کې ناست یې په تولۍ کې پروت یې او ما ته وایي که دا ټکی یې دلته ویلی او دا ټکی یې دلته ویلی وی دلته زه څه پښتو نه راښکاره کومه دلته زه مخامخ مسلمانان وروڼه او خویندې د پوه کول غواړم چې دوی په دې خبره باندې دوی په دې خبره باندې ورسي دغه طریقه ده سبحان الله یو حدیث کې راځي الحکم ابن حزن رضی الله عنه دا یو صحابي دی الحکم ابن حزن الکلفی رضی الله عنه دی وی یو پیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم جمعې د خطبې دپاره ودرېدو او وی زه ومه په خطبه کې او لاس کې ورسره امسا وه فحمد الله واثنى علیه نو د الله حمد یې ووي او ثنا یې ووي څه وی کلمات خفیفات طیبات مبارکات یو څو ټکي پاک ټکي برکتونو والا ټکي داسې الفاظ پیغمبر صلی الله علیه وسلم استعمال په صحیح مسلم کې حدیث دی د ابو وائل رحمه الله هغه وایي یو پیر عمار رضی الله عنه خطبه وکړه فاوجز وابلغ هغه خطبې ډېره لنډه وکړه او ډېره بلاغت او فصاحت والا وه چې کله راکوش وي موږ ورته چې یا ابا الیقظان یا ابا الیقظان د عمار رضی الله عنه کنیت ابو الیقظان دی لقد ابلغت واوجزت ډېرې فصیحې او بلیغې خبرې دې وکړې خو لنډې دې وکړې فلو كنت تنفست که لږې دې راښکو دی ویلو یعنې لږې دې اوږدې کړی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده چې د یو سړي مونځ اوږدول او خطبه لنډول دا د سړي د پوهې دلیل دی دلته بعضو ملګرو ته اشکال دی زه به هغه لږ واضحه کړم لکه خطبه د منځه نه لنډول او مونځ د هغې نه اوږدول بعض وایي چې دا څنګه کیدی شي یعنې مونځ اوږدول او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په منځه کې اکثر جمعې منځه کې څه وي غاشیه والعالی سبح اسم ربک الاعلی هل اتاک حدیث الغاشیه اوس دا دومره لنډ دی او خطبه به دې نه لنډول نو دا به دې خطبه کې پاتې څه شو دلته ګوره یاد کړئ دا خبره دلته مطلب دا نه دی چې د جمعې خطبې او د جمعې مونځ چې همدقه خطبه ده همدقه مونځ دی دا عامه خبره د یو سړي خطبه لنډول عامې خطبې او مونځ اوږدول عام مونځونه دلته مراد صرف دا نه چې د جمعې مونځ او د جمعې خطبه عامو اوقاتو کې خطبې لنډې کوه عامو اوقاتو کې مونځ لږ اوږده وه او دلته ته دا خبره ذکر کوم دا نه دا بس خلک یو حدیث واوري بس بیا ټول عمر له دقه یو یادوي لکه اوس حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونځ امامانو ته وایي مونځ لږ څه کوئ لنډ کوئ ځکه چې شاته بوډاګان هم دي زنان هم دي ماشومان دا اوس دقه یو حدیث یاد کړی نور دې د مسلې نه خبر هم نه که مولوي صاحب غریب لږ مونځ وګد کړي یو دې دقه حدیث رامخې ته کړي نو بعضو دا حدیث یاد کړی و خطبه لږه لنډه که چېرته اوس تا خبره اوږده کړه نو وایي ګوره پیغمبر وایي چې خطبه لنډول دا د سړي پوهه ده او ده وایي څومره اوږده خطبه وکړه یاده که دا خبره اصل دا دی اصل دا دی چې ته به خطبه او تقریر څه کې لنډ به کې
او چې ضرورت راغی نو بیا به اوږدې. اوس یو سړی ما باندې اعتراض وکړي ستا د درسونه ټول ګنټې دا درس دی، په دې خبره ځان پوه کړې. چې څوک بیا دا وایي چې نو ستا د هر درس ګنټې څه کم یا سره پاسه ګنټې، دا درس دی، دلته موږ مسلې واضح کوو، دا د علم مجلس دی، دلته جدا مسله ده. یو عام نصیحتونه یې مؤمنانو ته د جمعې خطبې دا لنډوه، اصل دا دی چې لنډوه، او چې کوم ځای کې اوږدوالي ته ضرورت راشي نو بیا یې اوږدوه. په دې به ته الحمدلله دلیل پیش کړو. حدیث کې راځي، په صحیح مسلم کې حدیث دی، واورئ ښه، حیران به شئ. صحابه کرام وی صلی بنا رسول الله صلی الله علیه وسلم الفجر، یو پیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سحر لمونځ وکړو، وصعد المنبر، او د سحر د منځه نه بعد څه ته وختو؟ منبر ته. فخطبنا، او خطبه یې شروع کړه. دا د جمعې خطبه نه، خطبه د منبر باندې چې تقریر کې تقریر خطبه دا ټول یو شی، خو لکه عام اصطلاح کې دا خطبه د جمعې د منځه سره تړلی شي. نور دا نه چې حدیث کې کوم ځای کې ټکی راشي چې خطبه نه به دا د جمعې خطبه وه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم تقریر شروع کو، نصیحت وعظ شروع کو، وګوتو کولو کوي حتی حضرت الظهر، د ماسپښین د منځه ټیم شو. فنزل فصلى، د منبر نه راکوز شو لمونځ یې وکړو. ثم صعد المنبر، بیا منبر ته وختو. فخطبنا، بیا خبره شروع کړه حتی حضرت العصر، مازدیګر لمونځ راغی. ثم نزل فصلى، راکوز شو لمونځ یې وکړو. ثم صعد المنبر، بیا منبر ته وختو. فخطبنا حتى غربت الشمس، نور ډوب شو، د هغه وخت پورې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبرې کولې. سم خیال دی باره کې سهار منځه نه بعد شروع شي د کوم وخته پورې؟ الله اکبر، د ماښام د نور ډوبېدو پورې. څومره طاقت الله دې پیغمبر له ورکړی. سهار د منځه نه بعد ته بیان شروع کوه، بیا منځ کې پکې د روټۍ وقفه نشته، او بیا صرف منځه دپاره ودرېږي. او دا مخامخ چې ناست دي دا کوم اوچت مؤمنان دي. دا نه چې راپاڅېدو یا رسول الله زمونږ کارونه دي او موږ لاړو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم نصیحت کوي. نو نن سبا چې د یو عالم درس یو ګنټه څه کم ګنټه په ورځ کې نه دې غریب ورته ملا تیر ماتي. اوس دا هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خطبه، داسې حالات پکې نشته. یو روایت کې داسې راځي، عمر بن خطاب رضی الله عنه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر خطبه شروع کړه، من صلاة الفجر الى صلاة الظهر، تقریر د سحر د منځه نه واله د کوم وخته پورې وکړو؟ ماسپښین د منځه پورې. نو کله دې سم کېږي، خو اصل دا دی چې خطبه تقریر نصیحت وعظ لنډ کوه، او چې کومې خبرې ته ضرورت یې اوږدولو ته نو هغه اوږدوه. ګوره عربی کې دا خبره مشهوره ده، او بعض آثار هم دې باره کې شتي، بلکې روایتونه هم دا ثابتېږي چې غوره خبرې هغې دي چې لږي ما قل ودله، لږي او د دلیل په رڼا کې او واضحه. هر ټیم داسې غوره ده، هره خبره لنډېږي هم نه. لکه اوس زه تاسو سره ناست یم، تاسو سره مونږ دلته دا خبرې کوو، لکه تېر شوی حدیث چې استفتي قلبک، د خپل زړه نه تپوس وکړه. دلته تفصیل ته ضرورت و که نه و؟ ضرورت وته. نو دلته خبره لنډول بلاغت دی که اوږدول بلاغت دی؟ اوږدول بلاغت دی. فصاحت دلته دا دی خبره اوږده کړه، پوه که دا مخامخ خلک څه مطلب دی د زړه نه تپوس وکړه. او زه صرف ترجمه وکړم، د زړه نه تپوس وکړه، پیغمبر صحابي ته زړه نه تپوس وکړه، دا خو یعنې کېدای شي نورې مسلې را پیدا کړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې قیمتي نصیحتونو کې یو نصیحت دا کړی دی، اوصیکم بتقوی الله. تاسو زه نصیحت کوم د څه؟ د تقوا، الله نه ویرېږئ. تقوا باره کې ډېرې خبرې شوي دي په دې درسونو کې او په نورو کې. او دا خو هغه وصیت دی چې الله په قرآن کې اولنو او اخرنو ته کړی. بنیاد د دیندارۍ هغه تقوا ده. څنګه بنیاد د دیندارۍ؟ څوک به ما پوه کړي؟
دا اللہ نے یریده دا دین بنیاد دی تو چې د الله دا بندگی کې خو د الله نه یریږي صحیح د بل طرف ته د الله نه امیدونه مشته د دواړه بنیادي مسلې خو موږ دې چې دا یو بنیاد یادو او هغه د الله نه یره تقوا مسله ټوله ګورې د تقوا او د پرهیزګارۍ ده او ځکه قرآن کې ځای په ځای الله د تقوا خبره کړې ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیثونه ډک دي دې نه چې هغه نصیحت دا کړی چې په ځان کې تقوا راولي تقوا او تقوا چې څو پورې د پکې تقوا نه وه دا معجز دیندار یم د الله نه یېرېده الله ته نږدې کېدو کوشش عذاب او په خپل منځ کې یو دیوال جوړول چې ته د عذاب نه بچ شي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې نصیحت کې اولنی نصیحت څه وکړو په ځان کې تقوا راولئ اوصیکم بتقوى الله دویم نصیحت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا دی والسمع والطاعه او د مشر خبره به اوري تابعداري به یې کوي وان تأمر علیکم عبد اگر که په تاسو باندې یو غلام او مری مشر شي یو روایت کې راځي وان امرا که تاسو باندې امیر کړی شي یو حبشي یو تور غلام یو حدیث کې داسې راځي چې سری داسې لکه د وسکي په شان او د لاس او خپو نه هم کمزوری نو نه بدن شتي نه رنګ شتي نه نسب شتي او په تاسو باندې مشر شو خبره به یې مني دا ډېره بنیادي مسله ده او دا د عقیدې په مسایلو کې راځي اصولي مسله د اهل سنت والجماعت او د اهل حدیث و سلفیان چې د مسلمانانو د مشر او د حاکم اطاعت به کې د هغه خلاف و بغاوت نه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته صحابه کرامو یا رسول الله داسې لکه ته چې موږ رخصتې څه نصیحت راته وکړه اوس دا مطلب دی چې دا هغه نصیحتونه چې د رخصتۍ په وخت کې کېږي نو په دې کې ورته هم دا وکړه که زه نه یم پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي نو دا یاده کړئ چې هر څوک د باندې مشر شو نو ای مسلمانانو د خپل باچا او د حاکم او د خلیفه خبره به منئ قید وسره دا ولګوه حدیث کې راځي امام بخاري و مسلم راوړی انما الطاعة فی المعروف دا خبره به منلی کېږي به څه کې په نیکۍ کې په هغه خبره به وله مني چې هغه د شریعت سره برابري لکه اوس یو مشر تا ته دا وایي د مسلمانانو مشر تا ته وایي شراب څښه مني به نه به مني هغه خبره به وله مني چې هغه د شریعت موافقي ها هغه خبره به ولم مني چې د شریعت خلاف نه وي دا بله مسله یاده کړه لکه ما سره یو کس یو ورځ کېناستو کورنی مفتي و کورنی لکه کمره کې چې مفتي شوی او امیر صاحب و موږ سره زه دا خبر وکړم تاسو ته مجلس رعایت شي نو هغه دا اعتراض وکړو چې دا اوس دا قانون چې ته اشاره ماته کړي نو دې دومره جرمانه ده او چې سپیډ ورکړي ګاډي له دې دومره جرمانه ده دا اوس د الله په شریعت کې شته موږ خو د مشرانو منو خو هغه خبره به ولې منو چې قرآن او حدیث کې راغلي نو اوس قرآن او حدیث کې دا شته چې ته اشاره ماته کړي په تا جرمانه ده ته سپیډ زیات وایې په تا جرمانه ده ته ګاډی غلط ځي کې ودرې په تا جرمانه ده ته چې دا کار وکړې په تا جرمانه دا کار چې وکړې په تا جرمانه ده دا کار به دا کار دا اوس شتي هغه ته ما دا ووایي ما وروره ګرمي لږه کمه کړه اول ګرمي کمه کړه بیا زما د خبرې ته غوږ کېده ته نه یې پوه په دې مسله باندې علم در سره نشته د مشر خبره صرف په هغه ځای کې مه منه چې د شریعت خلاف وي بس حدیث کې دا هم راځي لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق د خالق په نافرمانۍ کې به د مخلوق اطاعت نه کېږي هغه خبره خو به لازم مني چې شریعت تا ته ویلې ده اخو شریعت هم ویلې ده او مشر یې درته هم هغه مني هغه خبره به ولم مني
چې د امت د فایدې دپاره هغه کوي، د قوم او د ملک او د خلکو د فایدې دپاره یې کوي او د شریعت خلاف نه ده. ګوره دا بادشاه چې دی حاکم او مشر، دله الله دا ذمواري ورکړې ده چې دی به د خپلو کشرانو خیال ساتي، او دغه کشرانو په خیال ساتلو کې دا دي چې دی به ورته دا وایي چې چا سپیډ ډېر و نو په هغه باندې جرمانه ده. څه خیال دی؟ دا کار دا بچیان ولي کوي؟ جیب ته پیسې اچوي. دا بعض وایي په دې چې څومره پیسې را جمع کېږي دې ملکونو ته، مه کوه خلاف ورزي، پیسې نه را جمع کېږي. چې ته خلاف ورزي نه کوې پیسې به را جمع شي هغوی ته، خو چې ته خلاف ورزي کوې پیسې را جمع کېږي او د دې پیسو سره برابرېږي. چې دا مخالفي پکې نه وي او دا جرماني پکې نه وي نو ته به چا راټینګ کړی وې؟ سره د دې چې په دې روډونو کې کیمرې لګېدلي دي او په دې جرماني او بیا هم موږ ټول پکې یو، بیا پکې موږ جرماني اخیستې دي او یو کار وکړو بل کار ولې په ما سپیډ منلې؟ یعنې د باچایانو د فایده پکې ده. باچا صاحب خو خپل کور کې ناست دی، هغه د هر ملک باچا دی. دا زما او ستا د حفاظت دپاره دي. ښه د دې نه علاوه نور هم ډېرې مسلې دي چې هغه د حکومتونو مثال کې جوړې کړي دي. که چا دا کار دلته وکړو په دې ځای کې هغه ته به دا جرمانې، که چا داسې وکړو دا جرمانې. موږ به اوس مثالونه نه ورکوو، خبره به ډېره اوږده شي. چې د شریعت خلاف نه وي او باچا راته د یوې خبرې ووایي نو بیا به منې به، چې د شریعت خلاف وي بیا به نه منې. پوه شوې اوس په دې مسله باندې؟ ها دا مشر ګورې د باچا حاکم دا ګوره د الله اوچت نعمت دی او خبره به ډېره اوږده شي که موږ چېرته دې موضوع کې ورشو چې دا څنګه اوچت نعمت دی. خو صرف یو روایت ته ذکر کوم د علي بن ابي طالب، امام ابن ابي شیبه رحمه الله راوړی. علي بن ابي طالب وایي ای خلکو تاسو نشي برابرولی مگر یو مشر، که هغه دینداری او که هغه بیدینی، که هغه دینداری او که هغه بیدینی. خلکو ته وی دیندار باندې خو پوه شو چې مشر دینداری کشران به برابر کړي. اوس فما بال الفاجر، نو دا بیدینه به څه وکړي؟ هغه ورته وایي ګوره دې ته خو کېده زما خبره نه ده، ځکه که ما داسې هسې ویلی نو بیا به راته چا ویلی د درباري مولوي صاحب دی، خو دا د علي بن ابي طالب رضی الله عنه خبره. هغه ورته وایي چې بېدینه باچا چې مسلماني د باندې مشري، مؤمنان پکې خپل اعمال او عبادت کوي، مؤمنان پکې خپل اعمال او عبادت کوي لګیا دي. لارې ستاسو په امن کې به وي، بازارونه به ستاسو قایمي، تجارتونه به رواني، او د کمزوري طاقت نه رسي، د زورور طاقت نه رسي چې په کمزوري ظلم وکړي، ځکه چې تپوس به کېږي، محکمې دي. نو ته نور څه غواړې؟ په علاقه کې د امن دی، ته خپل عبادت کولی شي. صحیح د هغه سړی په خپله څه دی؟ په خپله بېدینه دی، خو کشرانو ته فایده شته که نشته؟ دا بېدینه چې د باندې مشر یې ښه ده که نه بغیر مشر اوسېده ښه ده؟ د بېدینه مشر ښه دی، نعمت دی. بېدیني د هغه د خپل ځان دپاره ده، خو فایدې ډېره ده. دا بعض خلک د پښتنو دا صفت کوي، وی پښتون قوم به مني. څنګه به مني؟ نن سبا خو د پښتنو ډېر مشران پیدا شوي دي، هر سړی وایي زه د پښتنو لیډر یم او مشر یم. هسې هر سړی پښتو کې نور د پښتو نه خبر به هم نه وي. وی پښتون به مني، په څه کې به مني؟ وی په ځان مشر نه مني. څه خیال؟ ښه صفت دی. دا پښتانه د صفت لایق دي چې مشر نه مني؟
چې مشر نه منې ته را یو کېږي په چا ستا تپوس به څوک کوي ته به په چا پسې روانې ته روان چېرته یې بیا زه ځان له مشر دی ځان له مشر هغه ځان له مشر ته او دی او بل او بل جوړېږي به څه او دا ګوره حقیقت دی چې لکه پښتانه په دې مسله کې په جهالت کې دی او 100% جهالت دی پښتون وایي سر د پاسه سر نه مني کې د ځان سره دا خبرې همدې خبرو خو زموږ د پښتانه تباه و برباد کړو که مشر خو برکت دی د الله مشر خو رحمت دی د الله چې مشر دی قوم به راجمعي چې مشر دی زورور به چې مشر دی تپوس به دې وکړي چې مشر دی ډېر څه به وکړي امن به وي مسلې به برابري حالات به برابري تجارت به وکړي دنیا به مو ګټي دین به مو ګټي چې مشر دی نه غوغا به وي چې مشر دی نه همیشه به یره وي چې مشر دی نه نه به رانه دنیا وګټي او نه به رانه دین وګټي په جومات کې به یریږي په اجره کې به یریږي په لاره کوڅه کې به یریږي ډاکې به وي غلاګانې به وي قتل و قتال به وي فحاشیانې به وي ظلمونه به وي زیاتي به وي ځکه چې وایي پښتون سر د پاسه سر نه مني نو په سر د پاسه چې سر راشي د لاندې سرونه برابر شي په سر د پاسه چې سر راشي نو لاندې سرونه څه شي برابر شي دلته چې چاته داسې معمولي غونته کې خبره وکړي که نه نو د دیوالونو نه میرېږي لکه اوس که هسې بېلپره چاته دې وایي چې دا جرم دلته وکړی شي دې ته وایي سر د پاسه چې سرې فایدې دی دیوال نه مزې یېرېږي څه نه کوي د شپې په 2-3 بجې که ته ځه بره ځه مکې ته ځه مدینې ته ځه څومره امن و امان دی ځکه چې مشر شته او کشران یې مني کشران یې قدر کوي اوس یو پښتون چې سر د پاسه سر نه مني دغه د پښتنو حال دی وینئ زما دا خبره غلطه ده تاسو ته ځواب دا ټول پښتانه ناست دي زما دا خبره غلطه ده که صحیح ده پښتون چې در په در دی ولې در په در دی مشر نه مني بل پښتون بدګمانه دی لکه اوس که بالفرض هسې بالفرض یو کس موږ مشر کو چې ته زموږ مشر شو د کلي د علاقې د قوم که په هر سطح صحیح شي د به ځان له څومره وایي کچه خبرې لکه ډایرکټ دا خبره د به ځان له څومره وایي دا کور چې د جوړ کړو او دا هم د دې غریبانو پیسې دا ګاډی دی دا هم دې غریب او بس دا پیسې پې سټارټ شي په مشر چې بدګمانه وي ځکه شریعت تا ته څه وایي دا مسله په روان درس کې هم دې ځای نه شروع کوم اوس وخت ختم شو شریعت تا ته څه وایي په باچایانو او په مشرانو پسې به په مجلسونو کې په منبرونو باندې بدي ردي نه وي ولې به بدي ردي نه وي ځکه چې خلک بدګمانه کېږي او چې په مشر بدګمانه شي بیا به له خبره ومني بیا ولې نه مني نو چې د به ځان له څومره وایي او د دا ګاډی مولیان یې ورته وایي مولیان یې ورته وایي په منبر او زموږ پښتانه وایي دا کافر مولا دی هغه کافر نه یم شریعت کې د پښتنو هغه کافر وایي دا کافر مولا دی یو باچا د پرې نښه هر یو یې بېعزته کړی د نر زوی دی دې ته خوشحالېږي زموږ دا قوم او شریعت وایي نه مشران به نه بېعزته کې مشران به نه سپکې اگر که هغه صحیح اگر که مری غلام تک توری کمزوری شکل رنگ قوم هر څه کې بیا به علمو خبره باندې تفصیل انشاءالله پر روان درس کو نصیحتونه باقیم پاتې شو او دې مسلې تفصیل ډیر پاتې شو لکه اوس که څوک دا وایي چې باچا کافر شي او د کفر کار وکړي نو بیا به څه کي دا مسله وبیانو او نور هم دې سره مسلې تعلق ساتي دا به انشاءالله بیانو الله سبحانه وتعالی دې د مسلمانانو د مشرانو حفاظت وکړي که هغه باچایان دي او که هغه علما دي
الله دې د هغوی حفاظت وکړي او الله دې زمونږ مشرانو له او زمونږ باچایانو له الله دې هغوی له توفیق ورکړي چې د اسلام او د مسلمانانو خدمت وکړي او الله دې هغوی له طاقت ورکړي چې د اسلام او د مسلمانانو تپوس وکړي او د هغوی خدمت وکړي او الله دې کامیاب کړي زمونږ باچایان په دنیا او په آخرت کې او څوک چې زمونږ د ملکونو دپاره او د مسلمانانو دپاره بدامني غواړي او د هغوی ملکونه خرابول غواړي رب العالمین دې تباه و برباد کړي. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.